دا درې ماشومان چې دی نو نن چې دی نو مور ووژله او د دنیا نه رخصت کړل د دې دپاره چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي او هغه چې کوم بل هلک خوښ و چې د هغې نوم شهریار دی او هغه چې دی نو هغه سره واده وکړي خو دا ماشومان چې دی دی په منځ کې رکاوټ جوړ شوی و نو مور ولګېده او د خپل بچي ووژلو ویل چې زه به د خپل خاوند نه بیا طلاق واخلم او زه به چې دی نو د شهریار سره چې دی نو واده وکړم په لاهور کې دا یو افسوسناکه واقع راغله و زمونږ په ملک کې چې دی نو سزا نشته دی که چېرته زموږ په ملک کې سزا وی نو داسې قسمه واقع به چېرته نه راتللی دې زنانه چې دی نو 5 ورځې جسماني ریمانډ ویلی دی جسماني ریمانډ به ورکوي د ریمانډ مطلب دا دی چې 5 ورځې به چې دی نو دې له وهل ټکول ورکوي د هغه نه پس چې دی نو بیا به څه فیصله کېږي خو ډېر د افسوس مقام دی پښتنو چې زمونږ په معاشره کې چېرته هم سزا نشته چې چېرته سزا چاته میلاوېده نو چېرته به هم چا د ګناه کار نه کولی چا به غلط کار نه کولی او بل مور داسې هستې وي چې هغه چېرته هم خپل بچي له لاس نه ورځي چې هغه راشي او خپل بچی په خپله د دنیا نه رخصت کړي دا واقع په لاهور کې راغلی وه مور لګي خپل بچی په خپله ختموي د دې دپاره چې خپل خاوند نه طلاق واخلي او د خپل یار سره چې دی نو واده وکړي ډېر افسوسناکه واقع راغله په سوشل میډیا چې ته ګورې خاص کر په ټیک ټاک باندې نو صرف دا ویډیو ډېره زیاته چلیږي او تاسو په دې باره کې څه وایي ښوونځي کمنټ هم وکړئ نو زه خو ډېر زیات سخت خفه کړم چې دا مور نشي کېدلی چې هغه خپل بچی په خپله باندې د دنیا نه رخصتوي یو چې دی نو یو هلک او دا 2 جینکۍ چې دی د دنیا نه رخصت کړی دي تاسو په دې ویډیو کې چې دی د تصویران ښکاري آیا په دې باره کې څه وایي یار ډېر د افسوس مقام دی او زه هم چې دې مور ته ولې هم پانسي ورکړلی شي او د دې یار ته چې دی نو دې ولې هم پانسي ورکړلی شي چې بله ورځ څوک داسې نه کوي چې ستا د خاوند خپل نه و خوښ نو ستا ورسره ولې واده کاوه بیا به دې په وخت طلاق اخیستی وی او چې تا کله د شهریار سره عشق جوړ شو نو ته ورځې ډایرکټ خپل بچی رالی چې دا رکاوټ ختم شي نو زه به شهریار سره واده وکړم او د خپل خاوند نه به طلاق واخلم اوس تاسو په دې باره کې څه وایئ زه خو زما خو چې کوم رایه دی نو زه یم چې دې له پانسي ورکړلی شي دې زنانه له او د یار له ولې هم پانسي ورکړلی شي ځکه چې دې زنانه چې دی د شهریار تقریبا چې دی نو 150 میس کال یې کړلی شهریار ورته 150 میس کال یې کړلو هغه چې دی نو هم ریکارډ شوی دی انویسټیګیشن به نور هم کېږي او تاسو په دې باره کې څه وایئ یار ډېر افسوسناکه واقع په لاهور کې راغلی وه په سوشل میډیا چلیږي او چا تاسو له حقیقت پته نه وه داسې قصه وه ټوله